हम पठान दहशतगर्द नहीं, हम पठान दहशतगर्द नहीं, लोग हमारे स्टाइल से डरते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी गिरानो कदरमनो दोस्तानो, उम्मीद दी कि खुशहाल बे। ज़ैम हिदायतुर्रहमान यूसुफ से तासु गोरे ज़मा यूट्यूब चैनल संग तासु पर स्टार्ट की दा वीडियो कता दा रकम वीडियो पर तासु संग एडिट कवै नु पना नई वीडियो की देता दी वीडियो एडिटिंग در خایما نو د موبایل سکرین ته چې دا ویډیو څنګه ایډیټ کیږي خو د هغې نه مخکې که فرض که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی زموږ په چینل باندې نوي یې نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نورو داسې ښه ویډیوګانو دپاره. نو زه د موبایل سکرین ته راځئ زما سره اوس. جی ګرانو ملګرو موږ راغلو د موبایل سکرین ته. د موبایل په سکرین باندې تاسو ته کاین ماسټر ښکاري. کاین ماسټر به تاسو اوپن کړئ. کاین ماسټر چې کله تاسو اوپن کړئ نو تاسو داسې انټرفیس ښکاري چې په دې باندې تاسو ته ښکاري د پلس والا نشان یعنی کریټ نیو پروجیکټ په دې باندې به کلیک کړئ او نیو پروجیکټ چې دی د هغې ریشو به سلیکټ کړئ. دلته زه 16:9 والا ریشو چې کومه ده د ړومبۍ چې ما ته کومه ښکاري دا یو ریشو به زه سلیکټ کړم. کله چې دا ریشو ما سلیکټ کړه نو موږ ته داسې انټرفیس ښکاره شو. دلته تاسو ته د میډیا یو اپشن درکړی د دې میډیا په دې اپشن باندې به تاسو کلیک کړئ او خپل پکچر به راواخلئ. د کوم پکچر باندې چې تاسو ځان له واټساپ سټیټس یا ټیک ټاک ویډیو جوړول غواړئ. ما پکچر چې دی د ګیلرۍ نه راواخیستو. پکچر چې مې راواخیستو نو د دې ځای نه پکچر چې دی دا زما سره لږ موشن کې دی نو د دې دا موشن چې دی دا زه ودرول غواړم. دې ځای نه تاسو په پکچر باندې کلیک کړئ او دلته ستاسو سره یو اپشن نازل دا یو اپشن په دې اپشن چې تاسو کلیک کړئ نو خپل پکچر چې دی دا به برابر کړئ او بیا به دلته یو اپشن راځي په دې باندې به کلیک کړئ نو زما سره چې دی د دې پکچر هغه موشن چې دی هغه به سټاپ شي یعنی ختم به شي. د دې ځای نه چې څومره تاسو سټیټس لګول غواړئ د هغې ډیوریشن پورې د هغې ټایمه پورې به دا پکچر چې دی د دې ټایم چې دی دومره سیوا کوي. په دې پکچر کې به اوس مونږ لږ کټینګ کوو مختلف قسمه ټرانزیشن به پکې لګو نو هغه به د کوم ځای نه لګو. تاسو په دې ځای کې نه چې دی په پکچر باندې کلیک کړئ نو پکچر به سلیکټ شي او دلته تاسو ته قینچۍ دا نشان درکړی په دې باندې به کلیک کړئ. په دې چې کلیک کړئ نو دلته په تصویر چې دی دا به په مناسب ځای باندې کټ کړئ. دا سپلیټ ایټ هیډ باندې به کلیک کړئ. په دې چې کلیک کړئ نو دلته به زما سره چې دی پکچر چې دی دغه شانتي کټ شي. پکچر زما سره چې تقریبا کټ شوی دی. د دې ځای نه تاسو ټرانزیشن به ایډ کوئ دې ته نو دې ته موږ ټرانزیشن ایډ کوو. دلته زما سره مختلف قسمه ټرانزیشن دي. که دا ټرانزیشن تاسو سره کاین ماسټر کې نه وي نو دا تاسو د ګیټ مور نه ډاونلوډ کولی شئ چې انټرنیټ مو آن وي. دلته زه ټرانزیشن ایډ کوم دې ته. دا یو نوم چې دی کرومیټک زوم دا د ځان سره یاد ساتئ. تاسو د دې ځای نه چې دی دې ته دا ټرانزیشن ایډ کولی شئ. دې ځای نه زه دا ټایم چې دی لږ کوم. تقریبا زما سره ټرانزیشن چې دی ایډ شوي دي. دلته به پکچر باندې کلیک کړئ. په پکچر چې کلیک کړئ دلته تاسو درکړي کلیپ ګرافیکس و په دې کلیپ ګرافیکس به کلیک کړئ نو د دې ځای نه مختلف قسمه ګرافیکس چې دي تاسو سره دي تاسو د دې ځای نه ایډ کولی شئ. که فرض که تاسو سره نیو ګرافیکس کلیپ ګرافیکس نه وي نو تاسو د دې ګیټ مور نه ډاونلوډ کولی شئ چې انټرنیټ د سره آن وي. دلته زه دې ته ایډ کوم د RTC موشن چې کوم دی د دې نه ورته زه ایډ کوم او دی لاست پکچر دی ته هم زه ایډ کوم یو د دې نه. زما سره چې دی تقریبا د پکچر هغه ایډیټینګ چې دی هغه زما سره چې دی تیار شوی دی. د دې ځای نه به زه اوس یو ویډیو راخلم چې د هغې ویډیو لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې چې پرووایډ شوی. دا ویډیو ما راواغسته د هغه ویډیو ده چې تاسو ته به لینک چې دی په ډسکرپشن کې پرووایډ شوی. د دې ځای نه به دا زه د تاسو په
په کوم ځای کې فټ کول غواړئ. دلته موږ له یو اپشن ناکړلی چې ورته ویلی شي کروما کی. په دې کروما کی به زه کلیک کړم. په دې کروما کی چې ما کلیک کړو د دې ځای نه به زه دا انیبل کړم. کله چې ما انیبل کړو نو د دې کې چې کوم کلر مونږ بیک ګراوند کلر دی هغه به زه سلیکټ کړم. په دې کې چې کوم د سپین کلر والا دا ټایټلز ما ته ښکاري دا به پاتې کېږي او دا نور به زما سره چې دی دا زما سره چې د دې نه بیک ګراوند ریموو شوی دی. د کروما کی په مدد سره تاسو د دې نه بیک ګراوند چې دی ریموو کولی شئ. دا تاسو په کوم ځای کې فټ کول غواړئ هغلته به تاسو دا فټ کړئ. که فرض که دا تاسو په پکچر باندې صحیح کلر کې نه ښکاري نو دلته به راشئ زما سره کلر ایډجسټمنټ یا صرف ایډجسټمنټ یو اپشن به تاسو درکړی وي. په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. په دې چې کله کلیک کړئ نو دا یو باندې کلیک کړئ او دا به پول بوځئ او بیا په دې دویم نمبر باندې هم کلیک کړئ دا به بوځئ. دلته به دا برایټنس څه دی دا به د دې لږ کم کړئ. زما سره اوس پول ښکاري. دغه شانتي چې تاسو واتساپ سټیټس نو ویډیو چې دا ایډیټ شوی د دې ځای نه تاسو په شیر اپشن باندې